سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د عبرت نه ډکه قصه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوې پیغلې په یوه ښوونځي کې د ښوونکي دنده درلوده. نوموړې له بېسارې ښکلا او غوره اخلاقو څخه برخمنه وه، خو تر دې دمه یې واده نه و کړی. یوه ورځ زده کوونکو ترې پوښتنه وکړه، سره له دې چې غوره اخلاق او ښکلې څېره لري، ولې دې واده نه ده کړی؟ ښوونکي وویل، یوه ښځه وه چې 5 لورګانې یې لرلې. خاوند به یې هر وخت هغه ګواښوله او ورته ویل به یې، که چیرې دې دا ځل لور وزېږاوه، هر څنګه چې کېږي زه به هغه له کوره بهر کړم. د الله جل جلاله غوښتنه وه چې یو ځل بیا هغې ښځې لور وزېږوله او پلار به یې هره شپه هغه رااخیسته او د جومات د دروازې تر څنګ به یې خوشي کوله. سهار به چې راغی، کتل به یې چې ماشومه چا نه ده اخیستې. نوموړي 7 شپې پرله پسې دا کړنه ترسره کړه او د ماشومې مور به د خپلې لور لپاره قرآن کریم تلاوت کاوه او هغه به یې خدای جل جلاله ته سپارله. لنډه دا چې یاد کس ستړی شو او خپل ماشومه یې بیرته کور ته راوړه. د ماشومې مور ډیره خوشحاله شوه، تر دې چې یو ځل بیا امیدواره شوه، مګر دا ځل ډیره پریشانه وه، داسې نه چې دا ځل هم لور وزېږوي. مګر دا ځل د الله جل جلاله غوښتنه داسې وه چې یا د ښځې زوی وزېږاوه. د دې هلک په زېږېدو سره مشره لور یې مړه شوه. یو ځل بیا امیدواره شوه او زوی یې وزېږاوه، مګر خپله دویمه لور یې له لاسه ورکړه. تر دې چې 15 ځله زامن وزېږول، مګر خپلې 15 لورګانې یې له لاسه ورکړې. مګر یوازې هغه لور چې پلار یې غوښتل د هغې له شره ځان خلاص کړي ورته پاتې شوه. مور مړه شوه، لور او زامن ټول ستر شول. ښوونکي خپلو زده کوونکو ته وویل، پوهېږئ هغه نجلۍ څوک وه چې پلار یې غوښتل د هغې له شره ځان خلاص کړي؟ زده کوونکي چوپ پاتې شول. ښوونکي وویل، زه یې درته وایم، هغه نجلۍ زه یم. په همدې خاطر مې تر اوسه پورې واده نه دی کړی، ځکه چې پلار مې ډیر بوډا دی او هیڅوک نشته چې د هغه خدمت وکړي. زه یې خدمت کوم. هغه 15 هلکان یعنې زما ورونه کله کله د خپل پلار خبر پوښتنه کوي. یو یې په میاشت کې یو ځل او نور یې په 2 میاشت کې یو ځل راځي او پوښتنه یې کوي. پلار مې تل ژاړي او له خپل هغه چلند څخه کوم چې له ما سره یې کړی و ډیر پښیمانه دی. نو درنو لیدونکو، هغه څه چې تاسو یې بد ګڼئ او ترې کرکه لرئ، په هغه کې خیر نغښتی دی. الله جل جلاله پوهیږي، مګر تاسو نه پوهیږئ.